سلام، له خورشیده د 11 بجو خبرونو ته ښه راغلاست. یو موټر بم د بګرام هوایي ډګر ته نږدې کشف او له منځه وړل شو. د پروان د والي ویانده وحیده شهکار وایي دغه موټر بم تېره شپه نږدې 9:30 بجې د بګرام په سینځي سیمه کې د افغان ځواکونو له لوري کشف شوی او نن له غرمې مخکې له منځه وړل شوی دی. ویل کېږي د دغې پېښې په تړاو 6 کسان هم نیول شوي او ځانګړې هم ترې پوښتنې روانې دي. ولسمشرۍ ماڼۍ وایي د بهرنیو چارو وزارت د ویان دفتر سرپرست صبغت الله احمدي د غیر مسؤلانه څرګندونو له امله له خپلې دندې ګوښه شو. نوموړي تېره اونۍ پاکستان ته د طالبانو د یو پلاوي له سفره هرکلی کړی و، په داسې حال کې چې د ولسمشر ویان پر دغه سفر سخته نیوکه کړې وه. ولسمشرۍ ماڼۍ میرویس ناب چې تر دې مخکې په ترکمنستان کې د افغانستان سفیر و، د بهرنیو چارو وزارت د اقتصادي همکاریو د مرستیال په توګه ټاکلی او زیاته کړې ده چې د نوي ویاند تر معرفي کېدو پورې به د یاد وزارت د ویاند او د عامه اطلاعاتو ریاست چارې هم پر مخ یوسي. له دې سره سم د ملي یووالي حکومت اجرایه رئیس د ولسمشر لوري د بهرنیو چارو وزارت د ویاند د لرې کولو په غبرګون کې ویلي چې نوموړی به خپلې دندې ته دوام ورکړي. عبدالله په یوه خبرپاڼه کې په دې ورځو کې ګمارنې او لرې کول یې د ولسمشري ټاکنو پورې اړوند بللي او زیاته کړې ده چې د ټاکنو د پایلو تر اعلانېدو پورې به صبغت الله احمدي خپل کار ته د بهرنیو چارو وزارت د ویاند په توګه دوام ورکړي. ښاغلي عبدالله په ډاګه کړې چې د بهرني سیاست په اړه د افغانستان د دریځ مسئله د حکومت په لوړه کچه بحث او هوکړې ته اړتیا لري څو د حکومت ټولې برخې له یوه دریځه برخمن وي او په یوه غږ خبرې وکړي. د کندهار ښار له نږدې 1.5 میلیون وګړو یوازې 10 سلنه یې د اوبو رسولو د ښاري شبکې اوبو ته لاسرسی لري او پاتې نور یې د ویالو او ژورو څاګانو اوبه کاروي چې د اوبو رسولو اداره یې صحي نه بولي. له دې سره سم د هغو سیمو خلک چې د ځمکې لاندې د اوبو سطحه یې ټیټه شوې اړ دي اوبه په بیه واخلي. د اوبو رسولو اداره زیاتوي تر راتلونکو 5 کلونو پورې به هغو سیمو ته د څښاک پاکې اوبه ورسوي چې ځانګړی د اوبو له کمښت سره مخ دي. په هلمند کې د شهیدانو کورنۍ او معلولین وایي حقوق یې خوړل کیږي او کلنی معاش یې پر وخت نه ورکول کیږي. دوی زیاتوي پرته له دې چې کار یې وشي هره ورځ له ولسوالیو لښکرګاه ښار ته ځي راځي او ان داسې کسان هم شته چې له تېرو 2 کلونو راهیسې خپل معاش نه دی ترلاسه کړی. خو د شهیدانو او معلولینو اداره بیا د دغې ستونزې پړد پر مرکزي ادارې ور اچوي او زیاتوي چې د دغه ولایت د شهیدانو کورنۍ او معلولینو لپاره په کال کې څه باندې 600 میلیون افغانیو ته اړتیا ده، خو مرکزي ادارې یوازې په کال کې 188 میلیون افغانۍ دغه ولایت ته په واک کې ورکوي. ویل کېږي په دغه ولایت کې څه باندې 11,000 معلولین او د شهیدانو کورنۍ ثبت دي. او د تخار د رستاق ولسوالۍ په بازار کې 50 هټۍ په یوه اورلګېدنه کې وسوځېدې. د دغه ولایت د امنیه قومندانۍ ویاند وایي دغه اورلګېدنه تېره شپه په یوې هټۍ کې د اورلګېدنې له امله رامنځته شوې ده. د نوموړي په وینا په دې پیښه کې چاته د سر زیان نه دی اوښتی، خو یادو هټیوالو ته یوه اندازه مالي زیان رسېدلی دی. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله عمل.